الرحمن الرحیم ستړي مشئ ورځ مو نیکمرغه. راځو نن یو له هغو درسونو نه چې د کلمې اجزاوې دي یا د کلمې برخه ده موږ نوم و ضمیر خلاص کړه. دریم برخه یا دریمه کلمه هغه چې دی صفت دی. صفت ته ستاینوم هم وایو. صفت پښتو کې هغه کلمه ده چې د یو نوم پورې ارتباط لري، چې د یو نوم حالت، کیفیت او څرنګوالی بیانوي. هر کلمه چې د یو نوم حالت، کیفیت، څرنګوالی، ښهوالی، بدوالی، د یو نوم تعداد بیان کړي، دغې کلمې ته موږ صفت کلمه وایو. دا کلمه پښتو کې په اووه ډوله ده. ګورئ د کانکور کې تاسو ته چې کوم تضاد لغتونه راځي، تاسو تضاد لغتونه تنها همدا صفتونه دي. که چیرې تاسو د صفت په معنا پوه شئ، تاسو ته بله کلمه تضاد ضد نه راوړي، صفت درته راوړي. دغه صفت چې دی ضد چې هغه کلمې ټولې صفتونه دي. نو موږ په مکتب کې یا په ښوونځیو کې په اساسي ډول صفتونه نه وایو، ولې اشاره ورته شوې ده، لغتونه یې راوړي دي. استاد مکلف دی چې تاسو ته په لیسو کې، په صنفونو ټولګیو کې تاسو ته دغه صفتو، نوم و ضمیر ترمنځ تفکیک وشي. کومه کلمې ته صفت وایو، کوم یو ته نوم وایو، کوم یو ته قید وایو، کوم یو ته فعل وایو. کله چې موږ دغه تفکیک کوو، دغه پیژنو، نو بیا همدلته موږ له سختې یا له مشکل ستونزې سره کړاو سره نه مخ کیږو. ولې موږ مشکل همدا دی چې موږ ډیری وخت په مکاتبو کې دغو عناصرو ته پام نه کوو، دیو ته توجه نه کوو. کله چې دیو ته توجه نه کوو، کله چې دیو ته پام نه کوو، بیا نو موږ ته په کانکور کې هم سختېږي، هغه مسلکي نشو حلولی. نو کله چې موږ راځو دا اووه ډوله کوم دي؟ اصلي صفتونه، نسبتي صفتونه، اشاري صفتونه، استفهامي صفتونه، عددي صفتونه، فعلي صفتونه او مجرد صفتونه. اوس راځم یو تعریفوم، یو ته مثالونه لیکم. که موږ وایو اصلي صفتونه، کوم صفت ته وایي؟ هغه صفت ته ویل کېږي چې د یو نوم اصلي ښهوالی او بدوالی بیانوي. یو، بغیر له پسوند و پیشوند نه خپله معنا ورکوی، معنا خندی. بغیر از پسوند و پیشوند معنای خود افاده میکنه. مستقیما حالت و کیفیت یک اسم را بیان میکنه. به تنهایی معنادار است، به تنهایی معنادار است. مثلا من میگم خ، بد، تور، سپین. این صفتهای اصلی است، به تنهایی معنادار است. یک حالت را ثابت کرده که خوبی است، بدی است، سفیدی است، سیاهی است. نسبتی صفت که نسبت میشه به یک ولسوالی، به یک منطقه، به یک خانواده. این تخلص ها را که من میبینم، میشنویم، این صفت های نسبتی است. کس در کابل زندگی میکنه او را کابلایی میگم. کابلایی یک صفت نسبتی است، به کابل نسبت شده. من یوسف زی میگم، احمد زی میگم، احمد زی در پشتو یک زوی است، زوی بچه است، زی نواسه را میگم. نواسه احمد اینه، احمد زی به احمد نسبت شده. کر زی، صدو زی، عثمان خیل، سلیمان خیل، حسینی. اینا که هستن کلی صفت های نسبتی است، یا به یک منطقه یا به یک اسم نسبت داده می شود. اشاری صفت، سعی کنید باریکی به اشاری ضمیر، فرق به باریکی بین اشاری ضمیر و اشاری صفت فرقشان چیست؟ خوب متوجه شوید. من میگم، دو جمله نوشته میکنم. من میگم دغه لایق دی، این لایق است، این اشاره شد، لایق صفت شد. سعی کن دی فعل غیر مستقیم شد. اینجا هیچ نام نامده. دغه کی است؟ اینجا ضمیر است. چی است؟ ضمیر. ولی اگر گفتم دغه این دختر است یا بچه، فرق نشد، نه؟ اسم گرفته نشد. اگر گفتم دغه هلک لایق دی، این بچه لایق است، در اون صورت ببین اینجا که این هلک اسم گرفته شد، یعنی من خود ضمیر تعریف کردم که بجای اسم یا وقتی که خود اسم آمد، پس وجود ضمیر نیستن. این را ضمیر گفته نمیتونم. پس دغه که شد، اشاری شد، ای خود اسم آمد، وقتی که اسم بیاید او را ضمیر نه بلکه صفت. ولی کدام صفت اشاری؟ کلمه اشاره است، یعنی این را اشاری صفت میگم. و این را موصوف میگم، موصوف صفت شدنی را میگم. این را اشاری صفت میگم، اشاری صفت میگم، صفت.
این اصلی صفت، این فعل غیر مستقیم. در یک جمله چندین صفت ها آمده میتونه. این شرط نیست که باید یک صفت باشه، باید یک صفت باشه. اما قسم اگر ضمیر استفهامی آمده بود و همراه اسم، نه سمره اخلی چقدر میگیری؟ ولی گندم، بوره، جواری اینا نگفتم. اگر گفتم سمره غنم اخلی چقدر گندم میگیری، این جواری، بوره، دیگه و دیگه و دیگه اینجا هستن، ولی این گندم مشخص کرد، نامش گرفته، پس استفهام شد، اسم شد. بجای اسم نامده همراه اسم آمده. هرگاه هر کلمه که همراه اسم آمد در حالت ضمیر نه بلکه صفت. این صفت ولی سمره که اصلا استفهام است، این صفت استفهامی است و ایره موصوف میگم. ایره چی میگم؟ موصوف میگم. موصوف و این چی است؟ ای استفهامی صفت شد. استفهامی صفت. هرگاه اسم گرفته نشد بجای اسم آمد ضمیر، هرگاه همراه اسم آمد در حالت صفت. میایم بعد دی صفت. اینا من میگم دو درې یو پر درې یو پر دوه یو پر څلور یا دیگه دوهم درست ایره عدد میگم، ایره تام عدد میگم، ایره کسری عدد میگم، ایره رتبی عدد میگم. همه قسم است. خب وقتی که اینمی تعداد اسم ها را بیان کنه، من گفتم به اسم سر و کار داره، در اون حالت خالص عدد نه، کسری عدد نه، رتبی عدد نه، بلکه عددی صفت. این دو قلمونه، قلم ها اسم شد، یعنی دو تعدادش بیان کرده. پس این قلم ها معدود شد، و دو که از چی شد؟ عدد شد. چی شد؟ عدد صفت. یه رقم تعریفی کنم. هرگاه تعدادی اسم ها را بیان کرد، در این حالت این صفت ها در کانکور آمده بود، صفت های عددی را نوشته کنید یا نشانی کنید. اونجا بودن کس به این میفهمید و خو عدد نخواسته، صفت خواسته و کلش قلم ها گرفته بود. پس در اون صورت اینمی را صفت میگم. همین قسم فعلی صفت است. فعلی صفت که است ای بدون آواز. یک را فاعلی میگم فاعلی، دیگر را مفعولی میگم مفعولی.